د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. راپورونه وایي د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر په دې ولایت کې د طالب استخباراتو له لورې د شرابو د پلور او قاچاق په تړاو نیول شوی دی. له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر مولوي شاکر الله د دشت قلعه ولسوالۍ د پل کوچک په سیمه کې له 14 بوتله شرابو سره نیول شوی او دا مهال د لا زیاتو څېړنو په موخه طالقان ښار ته لیږدول شوی دی. په بل خبر کې راځي د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی او تاجکستاني ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. دغه تمرینات د ترهګرو ډلو ځپلو، نشه یي توکو بانډونو په مسؤونه توګه د سرحدونو ساتلو لپاره د وړتیاوو لوړولو په موخه ښودل شوي چې د اپریل له 15مې پیل او تر 18مې دوام درلوده. اعلامیه کې ویل شوي دغه تمرینات د تاجکستان د ختلان سیمې د خرب امیدون په غرنۍ دښته کې ترسره شول. درنو لیدونکو، که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.